څه وایم بس سلامونه ملامونه ملګري را لېږي نو او د چینل خبره پکې وکړم هاو که نه لایو دی لایو دی نه نه بس داسې اراده هم ده که نه کټ کوم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو مینهوالو څنګه یې امید لرم چې ښه به یې جوړ به یې تکړه به یې خوشحال به یې او د ژوند موضوع کې به یې زه امام منظر نن د غازي نادان سره په د هغوی په ټکانه کې د هغوی په استانه کې د هغوی په دیره کې تاسو ته مخاطب یم مینهوالو زما ډېر زیات خواهش دی او ډېر زیات خلک دا ماته وایي فرمایش هم کوي چې که منظر صاحب تاسو په خپل چینل یا په خپل یو پروګرام داسې روان کو جوړ مې کو نو هغه به ډېره بهتره وي نو زه تاسو سره دا مشوره هم کوم ځکه چې زما مینهوال یې او مانه به ښه پوهېږئ هر چا خپل خپل سوچ دی چې زه یو چینل ته ما یو اراده کړې ده جوړولو ته نو آیا دا چینل به تاسو باندې څنګه لګي ښه به وي که ښه به نه وي او د دې په کامیابۍ کې به تاسو ما سره څومره لاس کوئ ځکه چې چینل په کتونکو کامیابېږي او کتونکي به ما سره دا هیلپ کوي چې دا چینل به ما ته هغوی یو مقام ته رسوي خوښوي به او شیر کوي به نو دا ما اراده کړې ده او ستاسو جواب په انتظار یم چې تاسو ماته څه مشوره م راکړه هغه به زما لپاره قابل قبول وي ډېره مننه مې کوم مهرباني سره امیر الله سلام را لېږلی دی امیر الله وعلیکم السلام وروره څنګه حال دی ټیک ټاک کوم ځای نه جان الله همت داسې پکې څه نه دي ښه جان الله وروره وعلیکم السلام ډېره مننه په الله ګران شي او الله دې ښه ساته الله دې ژوندی ساته محمد جلال سلام را لېږلی محمد جلال صاحب څنګه یې ټیک ټاک جوړ تکړه نصیب خان را لېږلی دی نصیب خان وروره خیر دی ښه زما ټول ورونه یې پښتانه یې الله مو ښه ساته الله مو آباد ساته جان الله همت وایي موږ دې ملاتړ کوو جان الله احمد صاحب بس دغه زه غواړم چې یاره تاسو دا مشوره او ستاسو دا تایید او همت او محنت را سره نو په مخکې به ځو انشاءالله الله دې قدر وکړه بس ستاسو په مټه به دا ټوپک محمد داود سلام را لېږلی محمد داود صاحب دا خو په ښه جوړې د دې دغه نه دی ناګمان طاهر خان هم سلام را لېږلی دی وعلیکم السلام طاهر خان څنګه صمد خان دی صمد خان نذیر احمد سلام کوي نذیر احمد ښه ټیک ټاک سدیس سلام کوي څوک سدیس ډېره مننه جي سدیس رحیم ولی محمودزی رحیم ولی محمودزی ها ډېره مننه محمد زی وي وایي زه د چینل سبسکرایب کوم او نشر کوم همت صاحب وایي ډېره مننه جي په الله ګران شي امیر الله وایي چې موږ مکمل سپورټ کوو وایي زه د مردان یم خاله مردان زما د علاقې دی زما د ګاونډ کې دی عبدالودود هم سلام کړی دی عبدالودود صاحب ډېره مننه وعلیکم السلام دانش جانی سلام را لېږلی دی دانش جانی ډېره مننه رحیم ولی وایي چې یار بالکل موږ د سره یو رحیم ولی صاحب بس الله دې قدر وکړه چې بس ما سره یو بس ستاسو په دغه به زما په ستاسو په مټه سمد سلام را لېږلی دی سمد صاحب ډېره مننه وعلیکم السلام امیر زیب خان دی نذیر احمد وایي چې ډېر ښه فیصله دی وکړه موږ د سره یو بصیر را لېږلی دی ښه بصیر صاحب الله دې قدر دې نه علاوه طارق خان دی رواجي افریدی دی رواجي افریدی ډېره مننه عاطف الله جان دی جنید علی دی جنید علی سلام قبول ډېره مننه جي مهرباني فاروق ننګیال سلام را لېږلی فاروق ننګیال ډېره مننه نقیب خان دی نقیب او وایي چې زما سلام ورته وایه نادانه موږ هم در سره یو مومن خان وایي چې یاره موږ خو بیخي د پیر صاحب چینل ته لیوالی یو الله مو قدر وکړه ډېره مهرباني دا به کله جوړېږي نو بس انشاءالله بس تاسو نه مې رایه غوښته او ما په خیال چې پته ولګېده چې خلک یې خوښوي او ګوري انشاءالله کوشش به کوو چې بس هفته کې دننه انشاءالله دا پروګرام وکړو د خیر سره نو دې ته خو تاسو ته بس میټیریل هم پکار دی میټیریل خو پکار دی کنه دا کیمرا پکار دی ورسره میک جام خو بغیر ټوپک او د ګولو نه کیږي دا خو ورته خامخا اخلو انشاءالله او بشي انشاءالله الله به خیر کړي او بس تاسو له ما سره خپل هیلپ جاري ساتئ او تاسو ما سره خوښوئ او مخکې مې رسوئ نو ستاسو د پیغام ستاسو چغه ستاسو د اواز به انشاءالله ژوندی وي نو پیر صاحب ستاسو شعرونه داسې دي چې دا به که تاسو د خلکو ته هم نه وایئ نو دا مینهوال داسې دي چې دا به وړي تاسو دا شعر نو بس ټیک ده او په کار هم داسې ده چې زه ورته ونه وایم دی په خپله یو سي نو مطلب هغه به خوند وکړي او زما پښتانه نومونه دي او ما سره مینه کوي او ما هم په هر میدان کې په هر ډګر کې چغه واري ده قیصر خان سلام را لېږلی قیصر خان وعلیکم السلام عمران خان سلام را لېږلی وایي سپورټ کوو دی دې نه علاوه خلیل خان دی محمد ساجد دی سعید خان دی ابوذر لوګری دی ان پی کس کورونه سلام را لېږلی دی نعمان خان نه لېږلی بل ملګری بصیر وایي چې زه د کندهار نه یم وایي ډېر مینهوال یم زما د داسې ځای نه چې کندهار سره ماسې مینه د نوم چې واخلم پیدا شي د پښتنو مرکز دی مسکن دی او ډېر لوی تاریخي ځای دی عطف الله جان
عاطف الله جان ډېره مننه مهرباني جوړ راغله. دین علاوه عبدالودود دی، ابراهیم وزیر دی. ابراهیم وزیر صاحب ډېره مننه. ابراهیم وزیر وایي چې زه ملیشیا نه یم. ها ملیشیا نه هلته ژوند کوي، هلته روزګار کوي. الله دې ښه ساته. عبدالرحمن صافي وایي چې د مردان نه د ملاتړ یو. ډېره مننه چې صافي صاحب. قیصر وایي چې سپورټ دی کو. طارق خان وایي چې ډېر ښه. او وایي چې ما مشره چا شو د قام په درد او کم حالات چې په قام تېرېږي هغې باندې زیات لیکل وکړئ، نو زموږ سره مازیر دی. بالکل سره شته او کوو به انشاءالله آواز به پورته کوو، تاسو ملګري. اقرار نور دې سلام کوي. نور صاحب محمد سهیل ننګیال صاحب هم وایي چې پاره ډګر د سره یو. محمد سهیل ننګیال صاحب هم سهیل ننګیال صاحب. او انضمام الحق سلام را لېږلی. انضمام صاحب. قیصر خان بیا را لېږلی وایي مرمه درپسې صاحبه ستاسو سره ملاقات کوم. قیصر خان ته ماته د 15 سلامونه به یو وخت راولېږل، الله دې قدر وکړي. کوم ځای دی؟ مشواني صاحب وایي چې بالکل درپسې مرم. مشواني صاحب ډېره مننه چې الله مو قدر وکړو. پېښور کې ما تاسو سره خوا کې یم که قیصر نږدې وي نو را دې شي. بالکل زه هره ورځ ستا نوي شعر د سترګې په لور یم. جان الله همت وایي عطاالله شینواري دی، سنګین ګران دی، جهاد تنها دی او احمد حیات اورکزی دی. قیصر خان بیا سلام کړی دی. حمزه جانی وایي چې بالکل موږ د سره یو. طلال صافي دی، عفي خان دی، دې نه علاوه چې کوم دی نصرت وفا دی، زاید الله زاید دی، عطاالله شینواري دی، محمد شهاب الدین دی، مست افریدی دی. او وایي چې غازي نادانه تا ته منظر صاحب ته سلام. وعلیکم السلام. امیر خان دی، نوشاد مومن دی، نصرت وفا دی، فواد خان دی. وایي چې موږ ټول پښتانه سره یو. عاطف الله جان وایي بس نو ماته نور څه پکار دا خو دونه پښتانه ستا سپورټ کوي دا وکړو. دا ما سپورټ کوي نو بیا خو چینل ماته پکار ده چې یو کال مخکې ما ګولو کړی. او عبید کمال زی وایي چې سلامونه. امیر زی وایي چې دا خو ډېره ښه فیصله ده. رحمان الدین نادان دی پکې، راهب خان دی، محمد کاشف دی، نواز اورکزی، ستاس تومان، سلیمان ساحل، اکرام خان، عتیق احمد، بابر کتوزی او نصیب خان دی، محمد هاشم شهزاد دی، طلال صافي دی، عتیق احمد دی، ایاز حسرت دی، جنید علی دی. و یو بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا و دا راته ډالۍ کړه. عرفان الله بهیر دی، سفرو خان هم سلام کړی دی. عرفان الله بهیر، سجاد پرهر پریدی، خادم جان اصغرلی افغان، عطاالله دی، عدنان خان دی، شهاب پردیس دی. وایي موږ دې سپورټ کوو. بس الله مو قدر وکړه. ډېره مهرباني چې ما سره سلامونه را لېږلي. زموږ ویاړ ټول موبایل مې هم له تا شعرونه ډک کړی دی. دا د سولې ارمان وایي. او پیر صاحب د افغانستان چې کومه فیصله وشوه د طالبانو دغه په دغې حوالې سره به شعرونه نه ورو. بالکل 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 فرض دي. وایي چې وایي د جنګونو نه تنګ شوي نو د سولې په باره کې څه شعرونه پکار. یار محمد صاحب خو زه یو خبره کوم، عذب دي افغانو ته زما خپل وروڼه دي، کلر دي او کبر دي، د یو غري د یو بابا نه د یو ابا اولاد یو. زه به مبارکي ورکوم چې مبارک مو شه د صلح د امن د دستخطونه چې وشول. دا به خیر انټرویو کوم. نه خو زه به یم چې دې ځینې ورکې ځکه چې الله دې بس نور جنگونه د افغانستان په ځمکه په دې خاوره زموږ په دې سیمه زموږ په دې سټ یار الله دې بس امن راولي، افغانستان ته الله خوشحالي ورکړي او افغانستان حکومت ته او د افغانستان عوام ته الله هغه شعور ورکړي چې دوی وپېژني چې موږ دښمنان سو. زاید الله زاید دی، عزیز الرحمن خالد د بر پښتونخوا نه وایي چې موږ در سره یو. بصیر خان دی، رضوان اپریدی، وقار علي وقار دوبۍ نه اوري. علي وقار صاحب السلام علیکم. خادم جان اورمړو نه ورباب والا یم. خادم جان څنګه د ټیک ټاک ښه سیاست خره. رضوان اپریدی، ننګیال داوړ دی، بشیر احمد احمدی دی، رؤوف خان اپریدی دی، بابر ریان دی، حسین الله دی، حیران بروت، کاشف کاروان، راهب خان، قیصر اندر، ضیا مومند، زراب خان، بابر کتوزی، بصیر علي خان. او وایي چې پېښور کې کوم ځای موږ هم دا ټایم پېښور کې ورو کې پېښور کې وزه خو بیا ځای کې ناست دی. ننګیال داوړ دی، یاسر خان دی، ارورا ښه. دې نه علاوه نصیب الله ایوب زمانې دی، بشیر احمد دی، رضوان اپریدی، شمشیر مړ بس کم یاد یاره جی بس تاسو شروع کړئ. بس زه د ټولو ډېره مننه کوم چې څومره هم دي او ما سره مینه کوي، که زما لیک سره مینه کوي، پښتانه دي، بس موږ په باندې ویاړ کوو. الله دې ښه ساتي. بس چینل وکلاوه انشاءالله دی دا سره هیلپ. او یو مرګري پکې خبره کړې ده،
وای زمونږ ډېر زیات خوښ وو د مولایانو سره ګزاره کوه بالکل به سره ګزاره کوو د موږ سره ګزاره وکړي او موږ سره ګزاره وکړي انشاءالله صحیح ده منظر صاحب بس سلامونه ټول ده یو خبره په کومه باندې چې دی په زړه کې سره شي مولا زه هر مولا نه ټارګټ کوم ځکه چې مولا ډېر محترم او مقدر دی خو خبره دا ده چې بس هغه کوم مولا چې موږ ټارګټ کوو هغه تاسو هم پېژنئ موږ هم پېژنو او په دې پس نه خبر کېږي څنګه چې زما د ورور وي چې مولا نو زما خپله زما اخري چې کوم فرایض دی هغه به مولا ادا کوي نو نجیب الله د سعودي نه دا سلام کړی دی نجیب الله سعودي نه ډېر شاهین پریدی دی شایان پریدی دی محمد هشام شهزاد دی او دنیا د خدای سلامونه را روان دي محمد صافي شفیع دی د دوبۍ نه عبید بارکزی د فرانس نه وړي منظر صاحب بس دا ملګري دي چینل کامیابی بس ما خورته دغه ریکویسټ پیش کوم بس چې کله جوړ شي بیا به مې یو ځل لایو راځو و د غنی خان بابا پرنګ در سره مینه لرم منظر صاحب عبید کمال زی وای موږ سره د پاشا خان غونی مینه لرو اصل شي عبید کمال زی ډیر مهربان منظر صاحب وقار وای چې درې ځل مرترین کو اوچت نه کو هغه بالکل هغه درته کړه خو هغه بالکل فارغ هم نه او د ګیله په ځای نن راته وکړه نن راته بالکل وکړه سټه هم پولیس خو روټای نه بعد وکړه بس الله مو خوشاله ساته مرګر ډیر زیات منظر صاحب دا تاسو دلته وګورئ دلته د شیشه کې ډیر خلک تاسو ګوري دا روان دي دا خلک ناس دي بس تاسو ویني دی دا بس الله مقدر وکړه ډیره مهرباني شرط چې هم یې الله مو آباد ساته الله مو خوشحال ساته او دا هیلپ را سره کوي او نور څه شته خاص آباد اوسئ ډیره مننه ډیره مهرباني السلام علیکم